السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به وروڼو. سایډ باندې به تاسو ته دغه تصویر ښکاري. دا ماشوم چې دی د ډېر عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو وروڼو خپل کامنټس به پرې هم راکوئ، زه پرې خپل کامنټس هم در کوم. راځئ لاول له دې ماشوم دغه خبرې واورئ. ولې خفه یې لکه ماله بورچلې نالې بس زه کور نه اوسه د 100 روپۍ راکړي. چېرته ځي؟ زه ځم بهر ملک ته. په 100 روپۍ به څنګه بهر ملک ته ځي؟ بس زه به ترورۍ نه ته یم، زما سم ترور شي بهر ملک کې. زه بس نور سره نور وخت نه شم ته وچې ماچېلې رانیو تش کارونه رامانه کوي، ګیاګانې رامانه کوي. چیلې نه علي؟ نه دومره چیلې څه کوي؟ زه یې ساتمه ځان له. رښتې؟ نو څه وکړمه بیا؟ دا ستا پلار ته ووایم پلار ته ووایم که نه نو چې ویډیو ده چې هغه وکړي ده چیلې دله والي. ګنې زه ځم بهر ملک ته، زما نه دی پکار پلار مې. نو ستا خو شناختي کارډ هم نشته دی او نه دی پاسپورټ ته. ته به بهر ملک ته څنګه ځي؟ پیدل به ځي؟ زه بس ځم ځان نه ځم، بس هر چېرته ځم. زه د مور سره نور نه اوسېږم. ولې نو مور سره ولې نه اوسېږي؟ په چیلي کې اوس تښتي؟ اوس یو چیلې نه علي. نو چیلي باندې څه کوې هلته؟ نه ګوره تشې ګیاګانې رامانې کوي. ګیا در باندې کوي؟ څومره ګیا دي ورېبل؟ ما تا خو څومره دي ریبلي؟ دا ګوره ګورې نه څونه ورسه مې ورېبلو. جاړې ولې ته؟ وروڼو تاسو د دې ماشوم دا خبرې واورېدې چې یاره دی دا وایي چې یاره ما له دې چیلۍ واخلي، که چیلۍ وانهخیست نو زه او 100 روپۍ دې راکړي. ما له دې چیلۍ واخلي او ما له دې 100 روپۍ راکړي. که چېرته ما له دا رانه کړي نو زه بهر ملک ته ځم. او دا خو ماشوم دی، به هر حال د هغې خپل سوچ موافق ده دا خبرې کړي دي. خو لهذا دې کې یو اهم کمنټس زه خپل در کوم، تاسو به خپل د سوچ موافق خپل کمنټس هم راکړئ. زما کمنټس دا دی چې یاره کومه معاشره کې سړی لوی شي د هغې معاشرې مطابق سوچ یې د هغه. دا ماشوم چې دی د ده سوچ د دغې څورو مناسب دی چې مطلب ما له دې چیلۍ واخلي، ما له دې مطلب پیسې راکړي. او د دې نه هټ کر بهر د ده چې کومه زندګي ده ده ته چا ښودلې نه ده. لهذا ده ته چا صرف دقه ښودلي چې یاره سوري سره وه یا مطلب د دې سره نورې چې کومې نږدې تړلې خبرې دي دغه کوه. نو دی د هغې مناسب سوچ لري. او دغسې عمر کې ماشوم چې په هغه باندې تعلیم وکړي نو هغه به بیا د هغې تعلیم ماحول حساب باندې چلیږي. نو کم ماحول کې چې سړی پاتې شي د هغې ماحول په حساب باندې بیا هغې انسان چې دی زندګي تېروي. کم سړی په تعلیمي ماحول کې پاتې شي هغه به هغسې یو ښه کتاب غواړي، یو ښه مطلب د سټډي لپاره به یو ښه کافي غواړي، دغسې نور چې د هغه څه لګي هغه به غواړي. او دغسې که څوک د دغسې ماحول کې پاتې شي لکه دا ماشوم چې پاتې شوی دی نو دی دغه خبره کوي. نو لهذا چې کم ماحول کې ستاسو خپل یو کشر لوی کوي نو چې بیا هغه څه شی غواړي نو ستاسو په وس کې نو کوشش کوئ چې هغه ورله ورکوئ. که تعلیمي ماحول کې یو سړی خپل ماشوم را لوی کړي نو چې کله هم بیا هغه چېرته څه بوک غواړي، څه کافي غواړي، څه بل څه غواړي نو پکار ده چې هغه ورله واخیستی شي. یا په دغسې ماحول کې یو ماشوم لوی شي نو پکار ده چې هغه له بیا هغې چیلۍ واخلي او هغه له هغې 100 روپۍ ورکړي. نو دې کې خپل کامنټس هم زما دغه دی چې کم ماحول کې څوک لوی کوي نو هغې ماحول مناسب د هغه چې کم ارمان وي هغه پوره کوئ. نو بس هغه شارټ شانتې کمنټس مې ما خپل هم ورکړو. ستاسو چې خپل څه کمنټس وي هغه پې تاسو راکوئ. او ستاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.